په بلخ ولایت کې د زعفرانو یو تن تولیدونکی وایي چې د هېواد د اقتصاد د لوړولو او د افغانستان د زعفرانو د صادراتو زیاتوالي په موخه یې اغېزمن ګامونه پورته کړي دي. نوموړي په ډاګه کړه چې سږکال یې په 280 بزګرانو باندې 450 ټنه د زعفرانو پیاز ویشلي دي. تقریبا ما 54 تن پیاز زعفران از طریق 2 دونه دفتر بله در 280 دهقان ما در ولایت‌های مزار شریف و فاریاب توزیع کردیم. ښاغلي عثماني د زعفرانو ارزښت ته په اشارې سره وویل چې له نیکمرغه د افغانستان زعفران په سیمه کې ځانګړی مقام لري. هغه زیاته کړه که د زعفرانو له کروندګرو سره په سمه توګه مرسته وشي نو ډاډه دی چې په سږني کال کې به د 1 ټن په کچه زعفران ترلاسه شي. اینمی حمایه و اینمی مثلا نظارت و باعث افزایش کشت میشه و ما هر چقدر کشت بکنیم و حمایتش نکنیم و نظارتش نکنیم او حاصلات نمیده. ولی دهقان فقط امروز وادار بر ازی میسازیم که ما باید به هر لحظه حمایتش بکنیم و در پلیزی که نظارت هم داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې افغانستان په کال کې 60 ټنه خالص زعفران تولیدوي چې بیا له هېواد څخه بهر نورو ګڼو اروپایي او اسیایي هېوادونو ته صادریږي.